عزتمندو د انسان په وجود کې د ژبې ډېر زیات اهمیت دی ځکه چې د چا ژبه نشته تاسو د هغوی نه تپوس وکئ چې د هغوی زندګي څنګه تیریږي یا د چا ژبه شته دی لیکن د خبرو صلاحیت پکې نشته دی هغوی د خپل زړه اظهار کول غواړي لیکن هغوی د خپل زړه اظهار نشي کولی یو حدیث کې راځي چې کله سحر شي نو د جسم تمام اندامونه ژبې ته سوال کوي چې د الله تعالی لپاره ځان کنټرول کا کته درست او سالمه وي نو موږ ته به هم خیر وي او کته صحیح نه وي نو موږ ته به هم نقصان رسیږي عزتمندو زړونه د دې ژبې د وجې نه جوړېږي او هم د دې د ورځې نه ورانېږي د دې ژبې نه راوتلې یو ترخه او بده کلمه د ټولې زندګۍ په محبت باندې اوبه اړوي او د یوې جملې سره نفرت په محبت باندې بدلیږي بهترین اخلاق دا دي چې څوک تا ته کنځلې کوي نو ته ورته دعا کوه او که چېرته ستا په زړه کې د هغې خلاف بغض حسد کینه وغیره وي نو خامخا به یو ورځ هغه جذبات ستا په خوله باندې راځي ځکه چې ژبه بیا د زړه ترجمانه ده په کور کې اکثر جګړې د دې ژبې د لاسه جوړېږي دا خبره یاد ساته چې ستا د خاوند د ټولې ورځې ستړیوالی ستا د خولې نه راوتلی یو لفظ سره هم ختمېدلی شي د انسان لپاره خپل خاندان د هر سره عزیز دی که د خاوند مخې ته ښځه د خاوند د خاندان بدي بیان کړي نو خاوند نه سخته غوسه ورځي چې په کم ماحول کې ته زندګي تېروي که د هغې ماحول هر کس خوشحاله وي نو تا ته به هم خوشحالي رسي او که د خاندان خلک خفوي نو ته به هم د خوشحالۍ وخت تېر نه کړي د هغې دپاره ضروري ده چې خپله ژبه په کنټرول کې وساتي